دا هو عمر فاروق غوندې ایمان پکار په منبر ولاړو قسم یې وخوړو چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي که د دریای دجله په غاړه یو سپی د تندې مړ شو نو الله به تپوس د عمر فاروق نه کوي سپی د تندې مړ شو هم به هم تپوس الله زما نه کوي ایمان خو دې ته وایي نو زما عزیزانو مونږ قطعا د پاکستان حکومت د تحقیقاتو د حکم نه مطمئن نه یو چې زما کور روان شي ستا حکم د تحقیقاتو دې ستا کپړه وخوري زه مړ شم نو تو زما تحقیق اډو کوه ما یو ښځه وه مېړه یې ناجوړه ویلې ښځې خیر دی که زه مړ شم ویلې وخت به دې تېرېل سړیه چې نه دې وینم توره ګیره مه دې زوی وی او مه دې لور چې ته دې زوی دې م خدای ووه او لور دې م خدای ووه نو عزیزانو عرض دا و چې دا قوم تر اوسه پورې اوده دی دا قوم چې پوهېږي نو د اسرافیل علیه السلام شپېلی به غږېدلي قیامت به بیا دا تر اوسه پورې ویښ نه دي دې قوم تر اوسه پورې دا محسوس کړې نه ده چې زه یو آزاد قوم یم ځکه چې تا ازادۍ ته چا پرېښی نه نو آزاد پڅوي د دې علاج څه دی د دې علاج دا دی چې کم طرف نه دا بلا را روانه ده دغه طرف سره خبرې وکئ دغه طرف سره جرګه وکئ دغه طرف دپاره لار سوچ کوئ په دې خو نه کېږي چې زه مړ شم او ته راشې زما تپوس ته نه سوچ په دې وکړه چې ستا د طرفه دا تود باد ماله ولې راځي دا خبره یا تاسو پوهېږئ یا نه پوهېږئ دا خلق پې پوهېږي چې د دې شي انسداد به کېږي څنګه دا شی به بندېږي څنګه دا دوی پې پوهېږي کوي یې ولې نه په دې څه پوهېږم کوي یې ولې نه کوي یې ځکه نه چې په چا ورېږي نو په مونږ راسسېږي خلکو نیستی ورپورې غوسې شوې دا د امریکې مهربانۍ چې دي نیستی ورپورې غوسې شوې امریکا به تاسو کباب کوي تاسو ورشه د لیبیا څه ګناه وه چې امریکې پې بمباري وکړه او پاکستان پې چپ ولې پاتې شو ولې بحیثیت مسلمان د لیبیا د خلقو دا حق و چې پاکستان هم ویلی وی چې امریکې بد وکړه او دا یې مذمت کړی خبر نه لیبیان دا زمونږ دا د خدای کمقل نه دی دا خلک پوهېږي نه والله العظیم که په خبره پوهېږي یو حکیم ته یو مریض چا راوستو ورته حکیم صاحب دا بیمار دی خېټه یې خرابه ده وی ښه وی هغه حکیم د جمال کوټې جلاب ورکړه چې جلاب یې ورکړه نو هغه مریض دستونه جاری شو چې دستونه جاری شو نو حکیم له سړی راغی وی صاحب د هغه خو دستونه ودرېږي نه ویلې پرېږده خیر دی نه دې ودرېږي چې دا فاسده ماده تې وځي دې ته ښه سوچ کوئ پاکستان داسې مثال دی سړی کټ کې پرېوتو او کټ نه لکه د بمبې غوندې روان بیا راغی وی حکیم صاحب خو د لا د باده پرېوتو بلکل خوځېدی نه شي ویل خیر دی صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي په درېیم ځل وله راغی وی زنکدنې شو ویل صبر کوئ چې دا فاسده ماده تې وځي په څلورم ځل وله راغی وی حکیم صاحب خو مړ شو ویل د مرګ خیر دی خو چې دا فاسده ماده پکې پاتې نه شوه تاسو خیال راکړئ پردي بچي حلال شي وی د دې خیر دی د فکر خبره نه ده انشاءالله خیر به شي څنګه به خیر شي زه خو غرق شم تباه شم کور مې وران شو ته وی خیر دریاب کې دې وغورځولم او بیا راته اواز کې چې پام کوه چې لمنې لمدې نه کړي او دې م غورځولم او بیا وی چې لمنې لمدې نه کړي نو عزیزانو دوی لا چل نه ورځي د حکومت کول دا اهل نه دي د دې چې دا د ملک حکمراني
سرحد معنا دا ده چې سرحد پار کې او د ریډار غوندې ټول حکومت ته پته ولګي چې بې پاسپورټه یو سړي سرحد را پار کړی، بیا هغه سړی د حکومت کولو اهل. ته خبر نه، تا ته پته نشته. اوس سړی ځان څنګه ساتي؟ د ځان ساتلو علاج دا دی ته چې پوهې چې یو طرف نه په ما باندې سیلاب را روان دی، ته به حیثیت حکمران تا ته پته ده چې هغې ته بند واچې، یا وجه معلومه کړي چې دا سیلاب راځي ولې، د دې وجه به معلومه. که ته د سیلاب نه وجه معلومولی شي، نه ورته بند اچولی شي، بیا ته حکمران د څه خبرې؟ دا جدا خبره ده، په دې مونږ او تاسو ټول پوهېږو. خو عقل ښه شی دی چې خدای پاک یې چاله ورکړي. هغه ورځ یو سړی راغی او سړي ناست دی، نو زما دا لاس یې ونیو او خوځی یې خوځی یې خوځی یې ښه جوړ یې ښه جوړ یې ښه تکړه یې ښه جوړ یې. چې زما یې لاس ستړی کړو، هلکه جوړ یم بس که نه؟ وایي نه نو ښه جوړ یې ښه جوړ یې، زه دې وپېژندم. مال نه ویل تاسو ملیانو کې دا کار خراب. نو ما ورته ویل چې غلطي به مې کړي چې ما ته ونه پېژندې. وایي نه نه، د دې ملیانو سترګې بیا بدلې شي. دا هغه خیر خبره ده چې د عقل تقسیم و، نو مونږ ډېر لرې تلي. هلکه د کوم ځای؟ ویل ولې تا په باجوړ کې چې جلسه کوله زه درته مخامخ ناستم که اندازه وکړې. نو مال باجوړ کې چې ما جلسه کوله خو 100,000 خلک وو مخامخ ناست. ویل نه، زه درته ډېر نږدې ناست. دې وجې نه عقل زده کول پکار دي، سوچ کول پکار دي، بیا آداب د مجلس پیژندل پکار، سنت طریقہ پر. السلام علیکم، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جوړې جی خیریت ته، بس خبره خلاصوه. لازمنی څه چې ښه جوړې، یا بعضې صاحب په لاره به روانې د غاړې بوځي، نو دا مخ به یو داسې کي او بیا به داسې کي او بیا به داسې کي. دې ته به چا ویلي چې 3 ځله فرض دي. تاسو خیال راغی؟ دې ته سوچ کوئ. دا هغه کمی دی د انسانیت چې په خپه نه شي. هغه وقتي طور خلق یو، هغه یو سړي نه ملیکو په قبر کې تو پوښتنه وکړه من ربک، هغه ویل څه رب کې هو گیا ما چرته روټۍ بنی. نو مونږه وقتي طور د مئی روڼه یو چې کوم ځای کې ګرځو، هغه ځای راته ښکاري، پرونه خبرې مونږ ته څه یادي یا که نه دي سبانه خبرو باندې زمونږ څه نظري.